باندې د پرلط د کمیټې یو سړی نه دی خبر په دوکه پرلط ختم شوی دی د پرلط د مولوي منان صاحب هم دی ژوندی دی دروازه خلاص شوي دی دا سراسر درواغ مشت یې دا وویل چې بایي دا خلکو موږ سره معاهده کړې ده پاسپورټ یې منلی په جیب کې دې دا اثبات کړي چې یوه دا خبره وسوه چې دروازه به یا په دا رقم یا په دا رقم خلاصېږي دوی خو دا وایي چې موږ قرآن سره کړي دي مثلا په دې کې جرنیلان ناست وو هېڅوک نه و ناست یو برګېډیر ناست وو یو دغه خلک ناست وو چې زه به د هغه اصولات خشمېدلی پر کاډو پر مشرانو باندې نن ته هغه لا نه منې د هغه برګېډیر دا مجلس کړی دی ول دا د اتو میاشتو مخکې مجلس وایي د پرلط د کمیټې امیر په دې کې شته یا په دې کې د پرلط د کمیټې نور ملګري شته یا جزمي صاحب ما تا ته کوم زاري خواستي وکړ چې دا مذاکرات تا له کوم چا سره شروع کړي دي ما خو په دې خبر حاجي اسلم ما ته په ټلیفون کې وویل ول موږ پر یاسین لاس سره ایښي دي چې موږ به څوک په دې نه خبرو دا چې د ملک عنایت په کور کې هغه مجلس ګرده مکمله مصادقه کړي دي ما مصادق دا ویلي دي چې وروره دا نمونه موږ ورکړي دي دوه درې واره موږ مذاکرات کړي دي علي صاحب ډېره مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړ که دا راته وایاست د روان مذاکراتو یا چې اوس په چمن پرلط ټول شو یا د کومې دروازې مسله ده په دا حواله باندې تاسو څه وایاست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم علمگیر صاحب ستاسو د ټولو ملګرو شکریه د مذاکراتو په حواله باندې د پرلط په حواله باندې خو زه یو وارې نه زر واره زه د دا کمو خلکو چې مذاکرات کړي دي یا اعلانات کړي دي زه د دې لمنې روی ورته نسم د دې لمنې وروی ته دې وګورې د دا قوم چې د کومه قومه سره کومه دوکه د کوم ولس سره سوې ده نور دي دا ولس په تشویش کې نه اچي نور دي د دا شهیدانو د قریبانو د دا ټپیانو د قریبانو چې دا 11 میاشتې کومې خوارۍ تېرې سوي دي کوم محنتونه سوي دي و دې ته چې نورې دوکې نه ورکوي یوه خو دا دوکه وکړ دا چې مثلا پرلط یې ختم کړي اوس مسلسل دا مجلسونه کوي چې یاره موږ پرلط کامیابه دي موږ مذاکرات کامیابه دي سبا او بل سبا او دریم سبا بیا دغه خلاصیږي بیا دروازه خلاصیږي دا سراسر درواغ دي دا سراسر درواغ دي دا سراسر درواغ دي په دې مجلس زه خبر یم په دې مجلس مولوي منان صاحب خبر دی د دغې چې دغه کوم مذاکرات سوي دي د دې مذاکرات څخه تقریبا 4-5 ورځې مخکې موږ ور وغوښتل سو زموږ سره مجلس دا وسو د دا زورورو خلکو ور وغوښتلو چې دا دې کښېنولي وو په دې معاهده کړې د دې خلکو زموږ ته یې دا وویل چې بایي دا خلکو زموږ سره معاهده کړې ده پاسپورټ یې منلی دی په جیل کې ته یې 14 نفره لیست یې باقاعده راښکاره کړي ول دا بندیانو لیست را کړی دی دا 14 نفره به ته ورځي هلته به پر دا معاهده دستخط ورسره کوي په دې کې مولوي منان صاحب شاید دی هر سړی دا ګرد دا ویډیو پر ما ګواه ده په ورځ د محشر بیا پوښتنه وکړي چې هغه خلکو ته هغه زورورو ته په هغه شپه باندې ما کوم جواب ورکړی دی ما ورته ویل ټوک ټوک به مې کوې پر هر بند به مې پرې کوې دا په والله که وکړم چې زه به ځم زه به د دوی سره په بند کې دا خبره منم دوی منلې ده زه به یې منم دا په هېڅ صورت نه کېږي ستا کوم زورور خلک چې دي هغو زموږ سره د دې پرلط د کمیټې سره معاهدې کړي دي هغو دا ویلي دي چې بایي موږ ورته ته کارډونه درکو پلانکی درکو نن ته وایه ورته پلانکي پاسپورټ وماني ته یې هم ومني په دغه حالاتو کې موږ ځینې ولاړ سوي یو چې راولاړ سولو بیا د هغه څه 3-4 شپې مابعد بیا دغه دویم مذاکرات شروع سو دا مذاکرات شروع سولو مولوي منان صاحب اوس په هسپتال کې دی ناجوړه دی مولوي منان صاحب په هغه ورځ ما ورته ویل مال مولوي منان صاحب دا د هغه مذاکرات تسلسل دی په دغه ورځ چې دا اوس خلک په میسیجانو کې دا وایي چې یاره دوی کللو نه مولوي منان صاحب چې په شپه موږ مذاکرات وکړو دا دوباره راګرځوم چې موږ وکړو په سهار یې بیا د لږ اشاره پر سټیج باندې و عوامو ته وکړه چې وروره که چیرې موږ ونیول سو یا ګرفتاره سولو دی نه چې بیا تی دا مجلس وکړي چې یاره دا خلکو دا تسلیم کړې ده موږ په هېڅ صورت دا نه منو دا مجلس مولوي منان صاحب هم پر سټیج وکړي د دې مابعد دا بل مذاکرات شروع سو په دغه مذاکرات کې بیا خلک دا مجلسونه په میسیجانو کې دا وایي چې یاره پارټیان والا کلل نه
پاټیان والاو دې ته تیار نه وو. زه د کوټ سره راغلی یم بته روان سوی یم. په دې کې کم سیاسي جماعت نه وو چې په دا مذاکرات کې نو چې نه کلله خو ستا ملګري نه کلل ستا ملګري بیرېدل ول موږ نه ځو. مولوي منان صاحب زه هلته ملګري عبدالرازق مسافر عبدالرازق قدرت عزیز ماما دا ملګري ګډه په دا مذاکرات کې ناست دي پښتونخوا ملګري ناست دي دا مذاکرات سوي دي. بیا د هغه سماباد چې مذاکرات سوي دي دی دا مجلس کې چې یاره موږ مذاکرات وکړو یوه خبره دي 2 شپې موږ کړي دي. یو څوک دی دا رئیس باد کې چې یوه دا خبره وسوه چې دروازه به یا په دا رقم یا په دا رقم خلاصیږي. یو څوک دی دا رئیس باد کې که پر دې مجلس سوی و هېڅوک نه دی. دی خو دا وایي چې موږ قرآن سره کړی دي. مثلا په دې کې جرنیلان ناست وو هېڅوک نه و ناست یو برګیډیر ناست وو یو دغه خلک ناست وو چې دا کم درمیانتوب یې کاوه دا په مابینځ کې ناست وو بل هېڅوک نه و ناست. زه ورته خشمېدلی یم. ما و د هغه برګیډیر ته ویلي دي غوث الله مې دی پر څنګ ناست ما ول دا سړي نه منل. موږ دا وویله چې ګرده د چمن ولس مشران ناست وو موږ دا وویل چې وروره دغه کم شی چې تا موږ نه خبر کړي 15 میاشتې مسلسل زه و د غوث الله ته خشمېدلی یم پر کاډو پر مشرانو باندې. نن ته هغه لا نه منې د هغه برګیډیر دا مجلس کړی دی ول دا د 8 میاشتو مخکې مجلسونه دي دا ختم دي. عوام دې نه غولوي نه دي عوام په دې خطا باسي. موږ پر خوله لاس نیولی دي په دا وجه مې پر خوله لاس نیولی دي چې یاره سبا به خلک دا وایي چې دا کاري صاحب خراب کړه دا مولوي منان خراب کړه دا پلانکي خراب کړه دا پلانکي خراب کړه. یو پیره خو دې د عوامو سره دوکه وکړه اوس برته پالتو مجلسونه هم کوي برته دا هم وایه چې یاره دا پلانکی کي دا پلانکی کي. ما چې کوم مجلس کړی دی هلته زما د مجلس سماباد بیا برته په دغه ملګرو کې چاله تلیفون راغلی دی وایي کاري صاحب ته خیر ولو چې دلته دا دمکي و برګیډیر ته ورکولې دا خو ما ورکړي دي دا خو مولوي منان ورکړي دي دا خو صلاح الدین اعظم ورکړي دي. بیا زه دا سوال کوم زه د دې ویډیو په توسط سره کوم چې یاره په دې کې پرلط کمیټۍ ولې نه وه په دې کې د پرلط کمیټې امیر په دې کې سته یا په دې کې د پرلطه کمیټې نور ملګري سته یا 2 شپې مذاکرات وسو په 2 شپې مذاکرات کې مثلا موږ یو بیا چې مذاکرات شروع کیږي د هغه مابعده ما د حاجي اسلام سره حل کړی دي هغه به د دې ویډیو په توسط سره زه ورته وایم چې حاجي اسلام صاحب ما تا ته کم زارۍ خواستی وکړ چې دا مذاکرات تا د کم چا سره شروع کړي دي ما خو په دې خبر که. حاجي اسلام صاحب ویل چې موږ دا وعده سره کړې ده موږ څوک نه خبرو بهي زما 10 میاشتې کېږي زه دلته ناست یم دلته مولوي منان صاحب ناست دي دلته پاټیانې ناست دي دلته هغه خلک ناست دي لکه حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب یاره ما نه خبره هغه خبر که د دا ښار مشران خبر که هېڅوک یې نه دي خبر کړي رالي اعلانات یې وکړو در هغه ساعته پورې څوک نه دي خبر چې اعلان کېږي اعلان دې وکړي بیا موږ پر خوله لاس نیولی دي بیا موږ دا نه دي ویلي چې وروره پروا نه لري چې تا کوم مذاکرات کړي دي ته پر څه رقم ایله کوې ایله که هېڅ مسله نه ده. ما پر خوله لاس نیولی دي سیاسي پارټیانو پر خوله لاس نیولی دي تا خوله ایله کړې ده یوه ورځ د یوې خوا یو میسجان کوي بله ورځ د بلې خوا بل میسجان کوي دا وایي چې وروره ښې په دې کې پلانکی لاس وي په دې کې پلانکی لاس وي. زه د دې ویډیو په توسط سره ورته وایم چې زما ورور په دې کې په لاس وي د دروازې په بندولو کې لاس وي ښکاره دی کې زه به د حاجي اسلم و زه به د لالو او څنګ ته ولاړ یم که هسې دا وي موږ عوام په دې خطا باسو دا به چې موږ نه وو. کاري صاحب تی پرلط ولې ټول کړي په پرلط باندې د پرلط د کمیټې یو سړی نه دی خبر په دوکه پرلط ختم شوی دی د پرلط د مولوي منان صاحب دی ژوندی دی رابسي د ما د پرلط د مذاکراتو څه چې مذاکرات شروع وو ما لس شپې مخکې ورته وویل مولوي منان صاحب ته ما مولوي منان صاحب دا مذاکرات چې دي دا صرف او صرف د دې دپاره دي چې په دې کې به پرلط د میانځه ځي. مولوي منان صاحب لا دا هم راته وویل کاري صاحب پرلط د میانځه هېڅوک نشي وړلی ما ول دی به یې ویسي په نیمه ګنټه کې به یې ویسي او هغه یې هم سو بیا به دا پوښتنه د دې وضاحت به بیا مولوي منان صاحب هم وکړي. کاري صاحب صدر صادق میسج کړی دی موږ پر قرآن لاس سره ایښی دی قرآن مې سره کړی دی قرآن باندې چې لاس سره ایښی دی چې دی وایي موږ پر قرآن لاس سره ایښی دی دا هغه خلکو سره ایښی دی. حاجي اسلم ما ته وویله ما په دا شي خبر که دا پرلط کمیټۍ په دې خبره که
حاجي اسلم ما ته په ټلیفون کې وویل ول موږ پر یاسین لاس سره ایښی دي چې موږ به څوک په دې نه خبرو دا چې دی دا نه د جرنل سره ایښی دي دا نه د برګیډیر سره ایښی دي دا چې دا کم چا مذاکرات سره کول دې په مابینځ کې پر یاسین لاس سره ایښی دي چې نه به قاري صاحب خبرو نه به مولوي منا خبرو نه به حافظ یوسف صاحب خبرو نه به بل خبرو که چیرې دا خبر سو بیا چې دا کومه دوکه موږ د عوامو سره کوو په دې باندې خلک خبرېږي. قاري صاحب که دا راته وایاست د چمن ولس ډېر په تشویش کې دي ستاسو راتلونکی فیصله به څه زه به دا تاته وایم علمګیر صاحب د چمن د ولس د شهیدانو سره دوکه وسوه د چمن د ولس د ټپیانو سره دوکه وسوه د خوندو د مندو سره دوکه وسوه د چمن ولس ازار به که ما کړي وو ده که مولوي منان کړي وو که د پرلط په کمیټۍ کې هر سړي کړي وو که له غړیو که سیاسي وو ولکه یا دا دنیا سمه سي یا هغه دنیا داسې در په دره داسې خلق په سره ولس چې 11 میاشتې دلته قرباني ورکړي دا ګردې قرباني په نیمه ګنټه کې ور ختم کې موږ لګیا یو انشاءالله تعالی آل پارټیز تاجل غړي اتحاد لګیا دي پر 29 تاریخ زموږ اجلاس دی په هغه کې به فیصله موږ کوو چې هر قدم آل پارټیز اخیستي هغه قدم باخي هغه به بیا موږ عوام ته ښکار کوو. قاري صاحب کوم را روان قدم اخیستي دا کوم بندیان خلک دي دا به در سره وي په دا کې دا پر دې به چې دا کم چا مذاکرات کړي دي یا پر لط ختم کړي دي دا کم سوال چې تکې دا به آل پارټیز تاجر لغړي اتحاد دا صرف زما مجلس نه دی زه صرف د زړه د درد دا مجلس کوم چې پر خوله مې لاس سم نیولی دی په دې ګرده پر لط کې هېڅوک دونه نه دی زیر سوي لکه وچم زه زیر یم وچم زما پر دغه ځای باندې اوس هم چاړه پرته ده په دا ګرده ښار کې پر چا باندې نه ده پرته پر ما باندې پرته ده ښار ګرده په خبر هم دی لیکن پر خوله مې لاس نیولی دی زه دا وایم چې وروره پروا نه لري بیا هم د هغه خلک خولې یې لکړي دي میسیجان کې پلانکی کې پلانکی کې یو هغه میسج دې راوښي زه دا وایم یو هغه مجلس کې دا خلک به ما ته را اثبات کړي چې د کم جرنل سره تا مذاکرات وکړي د هغه جرنل یا د هغه مجلس ته ښکاره کړي بیا ټیک دی زما هغې غلط دی ستا هغې صحیح دی یوې سړي سره مذاکرات شوي دي د دغه چمن د برګیډیره سره بل د هېچا سره د هغه در مخه دا زموږ سره شوي دي زما او د مولوي منان صاحب سره شوي دي موږ دا ریجکټ کړو د هغه مابعده بیا دا بل رالي پاته سو دا سوال وکړي چې دا به په احتیاط کې که به نه د دې فیصله به آل پارټیز کې دا فیصله موږ نشو کولی که نور ګامونه دا به ګرده مکمله آل پارټیز کې بل څوک یې زه یې کړ نسم کولی نه دا ښار یې کړ زما دی په دې ښار کې علما شته په دې ښار کې مشران شته قبایلي مشران شته خانان شته هر سړی زموږ سر سترګې دي پاټیان یې زموږ سر سترګې دي چې هغو کومه فیصله وکړه زموږ لپاره قبول ده پاته سو چې کم چا دوکه کړې ده که زه ولم که هر څوک الله پاک ته په دې دنیا هم وشرمي الله پاک ته په ورځ محشر هم وشرمي موږ چې کم مذاکرات دلته کړي دي په مذاکراتو کې چې دلته موږ ته کم مجلس شوی دی چې پلانکی نمونه دا موږ ته راکول شوي دي اوس که خلک وزړه ته نه اچي چې یاره دا چې دي دا مذاکرات ای خلک سره جنګ کي مثلا کمیټۍ سره اخته کي دلته چې موږ ته ما او مولوي منان صاحب ته کم نمونه کمې خبرې وسوې هغه خبرې په اوله ورځ د ملک عنایت په کور کې هغه مجلس ګرده مکمله ماما صادق کړی دي ماما صادق دا ویلي دي چې وروره دا نمونه موږ ورکړي دي 2-3 واره موږ مذاکرات کړي دي 2 واره دي که 3 واره مې کړي دي دا درېیم دي که څلورم وار دي یعنې چې دلته موږ ته کوم مجلس شوی دي هغه مجلس حالت ته هم موږ ته د هغه چې کوم چا مذاکرات جوړ کړي و دی موږ ته کړي ډېره مننه